د یوې سپېڅلې مور تربیت. په یوه مکتب کې استاد په یو صنف کې د زده کوونکو څخه پوښتنه وکړه چې کله لویان شئ څه شي د ځان نه جوړوئ. کوچنیانو وویل ډاکټر، انجینر، وکیل، پولیس، افسر. د ټولو کوچنیانو جواب پر دغه شاوخوا باندې راګرځېده. ما سوا د یو کوچني څخه چې هغه وویل چې زه لوی شم صحابي جوړېدل غواړم. استاد چې د کوچني دغه غوښتنې متاثره کړ ورته وویل ته صحابي ولې جوړېدل غواړې؟ ماشوم وویل ځکه چې زما مهربانه مور هره شپه تر ویده کېدو مخکې ماته د یوه صحابي کیسه کوي. زه پوه شوی یم چې صحابي زړور وي، د الله سره مینه لري او د الله پرته بل د هیچ چا څخه نه بیریږي. زه هم داسې جوړېدل غواړم. استاد چې کله دا جواب واورېده چوپ شو او پوه شو چې دغه هلک تربیت یوې سپېڅلې مور کوي ځکه دغه ماشوم دومره ستر هدف ټاکلی.